السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. الدرس السابع وم درس. درس پیلول نه مخکې تاسو نه هیله کیږي چې یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او فیسبوک کې زموږ پاڼه لایک او سی فرست کې او فالوینګ کې سی فرست کلیک کړئ. نو خپل درس پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. الدرس السابع وم درس. اتدرشمه پاڼه ده. اقرأ واصلو لولم او وصل کوم. اقرأ واصلو لولم او وصل کوم. دلته جملې تاسو ته درکړول شوې دي، نو دا به تاسو د تصویرونو ته ګورئ، د عکسونو ته ګورئ او د سره به دا وصلوي. اوس اول موږ وایو انا طبیب. انا طبیب. دلته تصویرونو عکسونو کې ګورو چې دلته طبیب کومه ده. نو دلته ما تاسو ته مثال درکړی ده. انا طبیب، طبیب دلته ده. نو تاسو به دغه جملو ته ګورئ او دا به وصل کوئ. مثلا د تاسو کورنۍ دنده شو، باید کومنټ کې دا ذکر کړئ چې دویمې جملې ته کوم تصویر راځي. دا باید تاسو ولیکئ. کومنټ هیله کوم چې دا کورنۍ دنده حتما کومنټ کې ولیکئ. انا طبیبه. اوس طبیبه دلته تصویر کې وګورئ چې کوم شکل طبیبي سره جوړیږي. انا طبیبه دا به هم زه ووایم چې دا دویم تصویر ده. انا طبیبه. هو مهندس. تصویر کې وګورئ چې مهندس څوک دی. نو دا مهندس دا به زه کورنۍ دنده به هم تیر شو، دا به هم زه درته حل کړم. هو مهندس، هغه مهندس دی. نو مهندس دغه دی. نو دا جمله راولو دې سره وصل کوو. هي مهندسه، هغه ښځه یا هغه انجلۍ مهندسه یا انجینره ده. نو دا وړو د اول سره. مهندسه ګوره دا ده. هي مهندسه. هو معلم. هو معلم. نو معلم موږ دلته ګورو چې د ټولو کې کوم ده، دغه معلم ده، تختې په سر ولاړ ده. هو معلم، هغه معلم ده. هي معلمه. هي معلمه، هغه ښځه یا هغه انجلۍ معلمه ده. نو معلمه څوک ده؟ دا ده. هي معلمه، هغه معلمه ده. نهه دېرشمې پاڼې ته راځو. الاحرف الف با میم. الف با میم. اب اب پلار. اب پلار. اوس اب د کومو کلمونه د کوم حروفونه دا جوړ شوی ده، دا کلمه جوړه شوی. نو د الف په سر حمزه دا غده او با اب دا چې یو ځای شي اب پلار. اوس د دوه حروفونه جوړه شوی ده. الف یا حمزه میم. نو د دوه حروفونه جوړه شوې ده. نو دلته موږ اوس تاسو به نوراني قاعده کې ویلي چې یو زور ده، یو مد ده. یعنی مد اوږد ویل کېږي. اوس موږ وایو حمزه زر ا، حمزه زر ای، حمزه پیش او، ا ای او. د دې حرکات دفع کېږي، تلفظ یې دفع کېږي. او دا سکون ده. سکون خپله هغه نه لري، حرکت یا آواز نه لري، خو بل هغه چې ورسره وجنګو بیا معلومیږي. الف مد. حمزه واو پیش او. دا لږ اوږد ویل کېږي. او. حمزه یا زیر ای او ای. اوس با مع الصائت القصير. دا لند آواز سره. با در با در بی، با پیش بو، با بی بو. و اوس دې ته ګورو مع الصائت الطويل په دا لږ اوږده اوس. با الف زبر با چې وایي با بی بو. دا با بی بو
دا لوړ اواز سره ویل کیږي با بی بو. میم مع صایت القصیر لند او حرکت سره څنګه کی ما می مو ما می مو. دا ورسته به مثالونو سره تاسو پوهیږئ چې دا کومې کلمو سره ما می مو دا هر کلمې سره دا راځي. بیا اوس الاحرف فا قاف واو. فا فرن فا فرن په فا شروع سوی فرن. قفل قفل فا دلته مراد مونږه فا قفل. فا اوس دلته څه ده حرکت نه لري سکون ده قفل. ظروف ظروف فا ظروف. قلم قاف قلم قلم. يقرأ يقرأ. طريق طريق. واو وردة وردة قل وردة. ثوب ثوب. دلو دلو. دا واو كلمات. الأحرف فا قاف واو مع الثوائت القصيرة والطويلة. اوس دلته لوړ اواز سره منګه وایي لوړ حرکت سره او ټیټ حرکت سره منګه دا فا قاف واو ولو. فا ظرفا فا فا ظرفي في فا پیش فو فا في فو. اوس فا الف فا سره چې الف راشي فا لږ لوړ اواز سره ویل کیږي فا. فا سره چې یا راشي فی کیږي فی. فا سره چې واو راشي فو کیږي فو. فا في فو. أمثلة المختارة مثالنا فزل فيل ګوره في ثريا راغله فيل. قاف تويو قاف ذرقا قاف ذرقي قاف بشقو قا قيقو. اوس چې الف او یا واو راشي قا قي قو. قم يقوم ګوره قو راغه يقوم. مثال ته هم فکر ده يقوم قاف سره واو راغله نو يقوم نه کیږي دلته کا خالی واو راځي يقوم ویل کیږي يقوم قو يقوم يقوم. واو وا وي وو وا وي وو. مثال ولد والده ولد والده. نو دا زمونږه حرکات ول چې کوم سره ساده حرکات دي خپل حرکات چې دي لند حرکات او کوم سره په اوږد حرکات دي. او اوس بل درس ته راځو 240 پاڼې ته. استمع و اعيد غوږ نیسم او اعيد او دوباره تکراروم. فرن فرن. ظروف ظروف. قلم قلم. طريق طريق. يقرأ يقرأ. قفل قفل. د دې معنا ته ضرورت نشته د تصویرونه عکسونه ټول سره شته. با قلم اخي قلم اخي. ابي يقرأ ابي يقرأ. زما پلار لولي زما پلار لولي لوستل کوي. ابي واقف پلار مې ولاړ دی ابي واقف. ثلورم اقرأ ثم اكتب. لولم اقرأ وایم ثم اكتب ورسته لیکل کوم. قلم قلم. قفل قفل. وقف وقف ودريد. يقرأ يقرأ الولي. وافق وافق موافق شو. طريق طريق لا طريق لاره. نو دا زمونږ نننی درسو هیله کوم چې دې کې دا نوې کلمات دا حفظ کړئ لکه فرن ظروف قلم طريق يقرأ قفل. دا ټول نوې کلمات دي دا باید تاسو حفظ کړئ او دې ته یو جمله تاسو کومنټ کې ولیکئ. او بل دې سره کوم حروف چې مونږ وویلې پاس درسونو کې دې ته باید تاسو ښه پام وکړئ چې خالی زبر زیر پیښ راسي دا لند ویل کیږي لند اوازونو سره ویل کیږي. فا
فی فو. خو که الف ورسره راغی یا ورسره راغلی یا وا ورسره راغی د دې حرکات دا موږ جیګ اواز باندې وایو. مثلا فا فی فو. په کومو کلماتو کې وروسته چې تاسو ته څومره کلمې راشي نو هغه بیا دې سره برابروي، بیا تاسو د هغې په مطلب پوهیږئ. نو انشاءالله چې درس به یاد شوی وي. که څه پوښتنه وي هیله کوم چې کومنټ کې وکړئ، او که تاسو نه یو خواهش کوم چې یوټیوب کې زموږ چینل نوی دی د عربي زده کړې آنلاین مرکز، هیله کوم چې هغه سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او نورو دوستانو ګروپونو کې هم شیر کړئ تر څو نور مسلمانان پښتانه هم دینه خبر شي او عربي زده کړې ته دوام ورکړي. نو تر بله درسه پورې تاسو په الله سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.